د هر قسمه حاجت او هر قسمه ضرورت پورا کېدو دپاره انتهائی مجرب او ازمو کړی شوی مونځ زموږ عزتمندو که چېرې ستاسو یو شي ته سخت ضرورت او سخت حاجت وي او تاسو غواړئ چې دغه حاجت او دغه ضرورت یې الله تعالی زموږ پوره کړي نو په دې ویډیو کې چې زه تاسو ته کوم مونځ درښیم که دا مونځ چېرې تاسو وکړو او ورپسې مو دغه حاجت یا ضرورت پوره کېدو دپاره دعا وکړه نو انشاءالله دغه حاجت او دغه ضرورت په الله تعالی ستاسو لازمي پوره کړي انشاءالله ټیک شوه که هر قسمه حاجت وي تاسو ته که چېرې چاته دا حاجت وي چې موږ ته د الله تعالی ښکلي نوکري راکړي یا دا حاجت وی ورته چې موږ ته د الله تعالی ښکلی کاروبار راکړي یا دا حاجت وي نوجوان هلک یا جنۍ ته چې موږ ته د الله تعالی ښکلي رشته راکړي یا دا حاجت وي چاته چې موږ ته د الله تعالی اولاد راکړي غرض هر قسمه حاجت او ضرورت چې وي تاسو ته که تاسو دا مونځ وکړو کوم چې زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم او ورپسې مو دغه حاجت او دغه ضرورت پوره کېدو دپاره دعا وکړه نو انشاءالله دغه حاجت او دغه ضرورت پوره شي ټیک شوه او دا مونځ چې دی دا ماته خپل استاد محترم او خپل شیخ صاحب محترم هغه یې راښودلی دی او انتهائی بزرگ انسان دی زموږ استاد محترم چې په ولایت کې شک نشته نه که زه به قسم وخورم نو انشاءالله خانس به نه شمه هغه یې راته دا ښودلی دی او دیم راته وفرمایل چې وایي دا ما د دوو حاجتونو دپاره کړی دی او دواړه الله تعالی پوره کړي دي دوه حاجتونه وایي راته راپېښ شوي یو ځل راته حاجت راپېښ شو هغې دپاره مې دا مونځ وکړو دعا مې ورپسې د هغې د پوره کېدو دپاره وکړه هغه حاجت الله تعالی پوره کړو بل حاجت چې راپېښ شو هغې دپاره مې وایي دعا وکړه هغه م الله تعالی پوره کړو زما عزتمندو انتهائی مجرب مونځ دی ازمو کړی شوی مونځ دی کوشش وکړئ دا طریقه زده کړئ او دا مونځ تاسو وکړئ او بیا چې تاسو ته څه حاجت یا څه ضرورت دی تاسو ته دغه دپاره دعا وکړئ نو انشاءالله دغه حاجت به مو ضرور پوره شي انشاءالله ټیک شوه اوس طریقې ته غوږ کېږدئ نو زما عزتمندو طریقې داسې ده 2 رکعته مونځ دی صرف ښه خو اول دته مختصرا طریقه وایم بیا دته په تفصیل سره وایم ټیک شوه نو زما عزتمندو 2 رکعته صلات حاجت مونځ دی تاسو به 2 رکعته صلات حاجت نیت وکړئ نو په لومبي رکعت کې یو ځل خو سورة الفاتحه به ووایئ او ورپسې به سل ځل سورة الاخلاص ووایئ ٹھیک شو او په دویم رکعت کې به سل ځل سورة الفاتحه ووایئ او یو ځل به سورة الاخلاص ووایئ بس دا چې پوره کوي خپل حاجت لپاره دعا وکړئ اوس تفصیل سره طریقې ته غوږ شئ ښه که څوک پې پوه شوي نه وي څنګه طریقې ده تفصیل سره لومبی به تاسو د صلات حاجت مونځ نیت وکړئ نیت خو د زړه نه دی خو که په خولې باندې څوک کول غواړي بیا بالکل جایز دی څه خبره پکې نشته دی پښتو کې نیت کولی شئ پښتو کې به نیت داسې وکړئ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعته د حاجت مونځ کوم خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفي په لور کوم الله اکبر الله اکبر تاسو وکړئ لاسونه مو تړله سبحانک اللهم ولا اله غیرک پورې به وایي اعوذ بالله به وایي بسم الله به وایي اوس سورة الفاتحه ده الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا به ټول تر ولد ضالین آمین پورې یو ځل دا تاسو ووایئ چې څنګه آمین برابر شي ورپسې قل هو الله احد ویل دی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا قل هو به تاسو سلسله دلته ووایئ چې څنګه سلسل دا برابر شي بیا به سبحان رب العظیم ته ټیټ شي دا به ټیټ شي رکعت به برابر کړي 2 سجدې چې وکړئ چې اوس دویم رکعت ته تاسو کله راپاسئ که نه نو دلته اوس د الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا چې دي تر ولد ضالین آمین پورې دلته به دا سلسل ووایئ سورة الفاتحه الحمدلله رب العالمین تر ولد ضالین آمین دا به تاسو سلسله ووایئ او ورپسې به بیا صرف یو ځل قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا به یو ځل ووایئ او بس سبحان رب العظیم ته به ټیټ شئ بس مونځ به بیا تاسو برابر کوئ نو به چې څنګه سلام وګرځوئ د خپل حاجت دپاره چې کوم یو حاجت تاسو ته وي هغې د پوره کېدو دپاره تاسو دعا وکړئ نو انشاءالله دغه حاجت دغه ضرورت چې مو کله پوره شي بیا به ماته دعاګانې کوئ زموږ استاد محترم ته به هم بیا تاسو دعاګانې کوئ انشاءالله ټیک شوه ښه دا طریقه که چاته ګرانه وي دا طریقه هم کوشش وکړئ چې وی کوي ویډیو 2-3 ځله ګورئ انشاءالله طریقه به مو زده شي خو دا 4 منځونه دي 4 منځونه د حاجت پوره کېدو لپاره 4 زه انشاءالله 4 واړه منځونه تاسو سره شیر کوم په یوې ویډیو کې دې بسې به درته بل منځ در وښایم هغه طریقه بیا د دې نه هم اسانه ده د دې نه مختصر منځ هم دی هغې سره هم هر قسمه حاجت پوره کېږي او دغه منځ سره هم
زموږ استاد محترم حاجت پوره شوی دی دغه هم ازمو کړی شوی دی دا به راتلونکي ویډیو کې تاسو ته زه دغه بل مونځ درښیم ټیک شو نو کوشش وکړئ دغه ویډیو لپاره تاسو زما لا پیج چې دی دا نوی پیج دی محمد قاسم آفیشل چې دی دا ځان سره لایک کړئ هغه بل چې کوم زما غټ پیج دی ای کې لږه معمولی شانته مسله ده هغه مونځ بې عزتي چې چا کړې وه ای باندې ما یو ویډیو جوړه کړې وه نو هغې د وجې نه دا فیسبوک والا چې دی پیج باندې څه وارننګ شانته ورکو نو انشاءالله الله دې وکړي چې ښه شي خو کوشش وکړو چې دا پیج تاسو ځان سره لایک کړئ ها محمد قاسم آفیشل چې دی کوم نه چې تاسو ته دا ویډیو ښکاري محمد قاسم آفیشل دا ځان سره لایک کړئ دا کا نور درې منځونه چې دي یو ویډیو به درته جوړوم او یو مونځ به پکې زه تاسو ته ښیم انشاءالله هر قسمه حاجت او ضرورت دا به د الله تعالی په فضل و کرم سره ستاسو پوره کېږي بیا ټیک شو الله رب العزت مو خوشحاله با ساته او کوشش وکړئ دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې دا پیج چې دی دا نوی پیج چې دی دا خلکو ته ورسېږي او دا ځان سره لایک کړئ ټیک شو الله رب العزت مو خوشحاله با ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان